ګرانو او خوږو هیوادوالو، زموږ معده یا زموږ د هضم اهم ارګان یا غړی زموږ معده ولې تیزابي کیږي، ولې تیزاب پکې ډیریږي او ولې دغه تیزاب بیرته مرۍ خواته راپورته کیږي او موږ ته سوزش او ستونزه جوړوي. دغه حالت ته ریفلکس د معدې وایي، دا تیزاب چې معدې مرۍ خواته راپورته کیږي، له معدې نه مرۍ خواته راپورته کیږي. ځینې ناروغانو ته په شپه کې او په خوب کې دا حالت پیښیږي. که دا حالت اوږده زمانه دوام وکړي، موږ ته د مرۍ ناروغي او ان کله د سرطان د مرۍ او یا د معدې سرطان پیدا کېدای شي، منځته راتلی شي. زه په دغه ویډیو کې خپله پوهه تاسو سره شریکوم، خپله تجربه تاسو سره شریکوم او له تاسو نه خواهش کوم چې تر ویډیو تر پایه ما سره پاتې شئ. ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او تر څو چې ډېر دوستان، ډېر عزیزان کانال وکتلی شي، ویډیوګانې وکتلی شي او ترې ګټه واخلي. زه چې تاسو ته په دغه ویډیو کې څه ویل غواړم، په حقیقت کې د 5 ډېرو مشهورو ډاکټرانو او څېړونکو د څېړنو پایله او نتیجه ده. د پروفیسر دانش، د ډاکټر بوهوفر جرمن ډاکټر، د ډاکټر جاوید، د ډاکټرې مینو بصاري او د ډاکټر ناصر د څېړنو، تحقیقاتو، تجربه او پایله. که تاسو لاندې ټکي عملي کړئ، ویې کاروئ، تاسو به خپل د معدې تیزاب پې کنټرول کړئ، سوزش به یې کنټرول سي او د هغه درملنه به په ډېرو ساده او اسانه کړو سره ترلاسه کړئ. هغه کوم دي؟ اول تور او شین چای مه څښئ. د هغه پر ځای د ادرکو او ګل بابونه یا د بادیانو چای. دا 3 چای ډېر مفید چایونه دي. شین او تور چای مه څښئ. دویم، رنګه اوبه، کولا او فانتا مه څښئ. رنګه اوبه او شین او تور چای ستاسو د معدې تیزاب لوړوي او تاسو ته ریفلکس د معدې پیدا کیږي، یعنی تیزاب پورته مرۍ خواته ځان راپورته کوي. دا کار مه کوئ. همدارنګه تاسو وخت چې غذا خورئ، خواړه خورئ، اوبه په جریان د غذا کې مه څښئ. اوبه یا نیم ساعت مخکې له خوړو نه یا 1.5 ساعت 2 ساعته وروسته له خوړو نه وڅښئ. په جریان د غذا کې، په جریان د خوړو کې مه څښئ. خواړه چې خورئ زر زر هغه مه خورئ او زر زر یې له خولې نه لاندې معدې ته مه تېروئ. خواړه باید ښه وزدول سي په خوله کې. په حقیقت کې د خوړو هضم په خوله کې شروع کیږي. که تاسو هره مړۍ په خوله کې ښه وزدوئ، ښه یې په اصطلاح لعاب د خولې سره د اوبو تیزابو د خولې سره د اوبو د خولې سره ګډه کړئ او ښه یې وزدوئ، تاسو یو مهم ګام د هضم لپاره پورته کړی ده. بیا یې معدې ته کښته کړئ. خوړو کې تادي او عجله مه کوئ.
دا معدې ته ضرر رسوي. غصه، سترس او نارامي لرل بخصوص په وخت خوړو کې معدې ته لوی تاوان اړوي، معده تیزابي کوي. خپله غصه او سترس ټول بدن تیزابي کوي. زموږ وینه تیزابي کیږي، زموږ په وینه کې تیزاب ډیریږي. نو د دې حالت مخنیوی وکړئ. وخت چې تاسو خواړه خورئ، ټول کسان چې حاضر دي هغو سره مهربانه پاتې سئ. هغو سره ډېر له مهرباني نه ډک چلند ولرئ. همدارنګه هغه چا چې غذا جوړه کړې، پخ کړې ده، هغې نه د زړه له کومې مننه وکئ او هغې سره یا هغه سره مهرباني وکئ، مهرباني ولرئ. حتی که تاسو په رستورانت کې ډوډۍ خورئ، هغه چا چې ډوډۍ او پخلی کړی هغه سره مهربانه اوسئ. دا ستاسو په بدن کې یو انرژي، یو قوت پیدا کوي او موږ ته ګټور تمامیږي، انسان ته ګټور تمامیږي. حتی خپله خوړو سره موږ باید اړیکه ولرو، د مهرباني اړیکه، او خوړو سره داسې اړیکه ولرو چې ووایو تاسو خواړه یاستئ چې ما ته انرژي راکوئ، د ما بدن ته ویټامینونه راکوئ، د ما بدن ته پروتین راکوئ او د ما بدن فعالیت کولی شي. زه له تاسو خوړو نه مننه کوم. یعنی دا کار موږ ته مثبته انرژي راکوي. حتی دا کار موږ او تاسو باید وکړو. ډېر خواړه مه خورئ. له حده او له اندازې زیات خواړه مه خورئ. دا نه یوازې زموږ معده ژوبلوي او ناروغه کوي، بلکې زموږ د هضم لړۍ ته تاوان اړوي. معده نسي کولی حرکت وکړي وخت چې ډېره ډکه شي، او وخت چې حرکت ونسي کړی هغه هضم نشي کولی. بنان ډېر خواړه ښه نه دي. وړه باب داسې خواړه چې له وړو نه جوړ سوي دي، لکه خپله ډوډۍ، مکروني، منتو او نور شیان چې له وړو جوړ سوي دي، دا معده ډېره تیزابي کوي او تیزاب په معده کې لوړوي او موږ ته ریفلکس د معدې پیدا کوي. بنان دا نوع خواړه، دا رنګه خواړه مقدار اندازه راټیټه کوي په خپل ژوند کې. دا نوع خواړه ډېر مه خورئ. الکول او سګرټ څکول نه یوازې زموږ معدې ته ډېر تاوان اړوي، نه یوازې زموږ معده تیزابي کوي او تیزاب پکې ډېروي، بلکې زموږ ټول ارګانونه، بخصوص زموږ ځیګر او زموږ ګردو ته، زموږ بډوډو ته ډېر تاوان اړوي. د سګرټو د الکولو نه مخنیوی وکړئ او هغه سګرټ مه څکوئ او الکول مه خورئ. وروسته له خوړلو نه زموږ کوم رفتارونه غلط دي او د هغه مخنیوی باید وکړو. وروسته له خوړو نه ژر مه بیدېږئ. خوب کول ژر وروسته له خوړو نه زموږ معدې ته او زموږ د هضم جریان ته ډېر سخت تاوان اړوي. لږ تر لږه 2 ساعته باید د خوړو او د خوب تر مابین واټن پرېږدو او فاصله ایجاد کړو. لږ تر لږه 2 ساعته. همدارنګه وروسته له خوړو نه
ډېر قوي فزیکي کار بدني کار مثلا بیل وهل یا همداسې ورته ډېر قوي بدني کار او یا ډېر قوي سپورت کول وروسته له خوړو نه دا کار موږ ته تاوان اړوي او زموږ معده تیزابي کوي او په پای کې غواړم تاسو ته ووایم چې انټي اسید دواګانې چې ډاکټر صاحبانې تاسو ته لیکي او تاسو ځئ هغه په درملځایو کې پلورنځایو کې چې درملونه خرڅېږي هلته هغه اخلئ او هغه خورئ دا په اوږده زمانه کې نه یوازې موږ ته ګټه نه کوي بلکې موږ ته تاوان اړوي انټي اسید دواګانې سایډ افیکټ لري جانبي تاثیرات لري او زموږ معدې ته او زموږ نورو ارګانو ته تاوان اړوي دوا خوړل د ژغورلو لار نه ده ګرانو عزیزانو که تاسو خپل سوالونه خپلې پوښتنې ما سره شریکې کوئ ما ته یې ولیکئ زه ډېر خوشحاله کیږم او زه به ستاسو پوښتنو ته په دقت سره ځواب برابر کړم همدارنګه په پای کې یو ځل بیا غوښتنه کوم چې ویډیو لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او ملاتړ ته یې وکړئ او هغه مشهوره خبر د وطن چې روغتیا پاچاهي ده او ساتل یې پر موږ واجب دي دا خبره مه هېروئ دا حقیقتا ډیره معتبره خبر ده که موږ یې په خپل ژوند کې عملي کوو او خپله روغتیا ته پاملرنه وکړو موږ ډېرې ګټې کولی شو ستاسو له توجه نه ډېره مننه